سوره چې د قرآن عظیم الشان 92مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 21 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکي رښتینې کړه نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنې جنت ته تیاره کړو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى او چا چې بخیلي وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروایي وکړه او نیکي دروغ وګڼله هغه ته به موږ د سختیا سره یعنې دوزخ ته لاره اسانه کړو وما يغني عنه ماله إذا تردى او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي إن علينا للهدى بېشکه د ده لارښودل پر موږ دي وإن لنا للآخرة والأولى او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو فأنذرتكم نارا تلظى نو ما تاسې ته خبر درکړی دی له لمبو وهونکي اور نه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډېر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى او له هغه نه به په ډډه شي هغه ډېر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى پر هغه باندې د هیچا هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې دپاره دا کار کوي او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی